السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو زه یم حسن شاهد او یو ځل بیا د پښتون ډیول پر یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو نن ویډیو کې تاسو دوه طریقې هم یعنی تاسو په دوه طریقو سره د بل چا د واتس اپ ټوله ډیټا چې کوم د خپل موبایل ته شیر راوستلې او هغه دوه طریقو ډیر زیات آسان دي یعنی په کې تاسو 2 سکند هم نه لګي او تاسو داغه ډیټا چې کوم د خپل لاس کې شیر ایسته او داغه ډیټا چې کوم د خپل واتس اپ ته شیر راوسته. خنو یار پدې کې پتا سو ته د دوه اپلیکیشنو ضرورت پیخیږي که تاسو په خپل واتس اپ کې ټرای کوئ نو بیا هم تاسو شي کولای خو یعنی چې تاسو خپل واتس اپ په ځای باندې پاتې شي او تاسو دې لپاره یو بل اپلیکیشن انسټال کړئ او هغه کې تاسو ټرای وکړئ یو داسې اپلیکیشن چې پای کې دوه واتس اپ وي چې دغه کې یو نوم دی ډال سپیس او د بل نوم چې کوم دی هغه پال سپیس دغه نوم دی تاسو یار ډال سپیس والا اپلیکیشن چې کوم دی دغه تاسو DAUL او SPACE دا اپلیکیشن چې کوم تاسو انسټال کړئ دغه ډال سپیس والا پدې کې دوه واتس اپ نو پاره کې تاسو ټرای وکړئ نو خبري خنو یار دا کې تاسو د تاسو ټول طریقه هم چې دا کې تاسو واتس اپ څنګه ان کولای شي په دغه اپلیکیشن کې هوګو مرګرو یار کوم څومره مرګرم چې دا ویډیو ګوري هغه ته زه یو ریکوست کوم چې تاسو دا اونلی مطلب د انټرټینمنت لپاره تاسو په علم کې د اضافي لپاره طریقې موږ تاسو سره شیر کوو تاسو دا غلط سره لپاره بالکل یوز نه کوي دا اونلی تاسو د خپل مرګرو سره د غب شپ لپاره یا د ضرورت په ټیم کې استعمال کوي نو خبري خانو ټول طریقې تر ته چې طریقه د څنګه دا او څنګه کولای شو تاسو ته ځوانه چلونه خیم چې تاسو په دوه طریقو سره څنګه هي کولای شئ ور دې نه مخکې زه تاسو ته درخواست کوم یار که تاسو تر اوسه پورې زما چینل پښتون ډیول پر نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او که تاسو بل څه مشکل نه پاغي باندې نن ته وکړئ کمنټس نو زه به تاسو درکم جواب نو حکومت کوي تاسو د هغه که تاسو غواړئ چې د هغه د موبایل واتس اپ هیک کوم تاسو به سو کې دغه په موبایل کې بلار شي ډایلر ته تاسو چې کله ډایلر ته لاړئ په دې کې به تاسو دلته ولیکئ سٹار بیا به تاسو ولیکئ 62 سٹار او بیا چې سم تاسو د موبایل نمبر دی نو تاسو به هغه ولیکئ ځکه به دا ولیکئ چې زه تاسو ته نور طریقه ښیم چې دا د دې وجه سره دا خو کال فارورډینګ لپاره استعمالیږي نو بیا په واتس اپ هیکینګ کې به دا موږ له څه کار کوي نو زه تاسو ته ښیم سٹار 62 او سٹار او خپل نمبر به میلاو کوي او بیا په اخیره پسې به دې کې هیش میلاو کوي او خو تاسو موبایل دا کوډ نه غوښتو تاسو ول دا کوډ هم شي ورکول سٹار او به د خپل موبایل نمبر او به هیش او کو دای نه غوښتو تاسو ول دا هم شي ورکول دا شان سٹار ایکس به نمبر او به هیش خو دا غوړنه خو کوډ چې دی نو سٹار 62 سٹار او به نمبر هیش دا به تاسو هغه نمبر لور کوي بیا پسې د اوکے بٹن وخی نو هغه به دغه موبایل نه کال فارورډینګ شي دا خو تاسو د کال فارورډ دغه طریقه وکړه اوس په تاسو سو کوي تاسو بلال شي خپل یو اپلیکیشن وکولاو کوي په کوم کې چې تاسو سره دویم واتس اپ ته یا تاسو خپل واتس اپ ته نو تاسو خو د خپل موبایل تاسو د مرګري په موبایل کې خو تاسو خپل نمبر به ډایل کړی وي نو چې کله دغه موبایل ته رنګ راځي نو هغه رنګ به بیا تاسو ته راځي او چې کله دغه موبایل ته SMS راځي نو بیا خو بس تاسو موبایل ته نه راځي نو تاسو په دې کې دغه چې په کوم نمبر باندې واتس اپ هغه نمبر به تاسو دلته ولیکئ چې په څه نمبر باندې دغه واتس اپ مطلب زباسي سولی کما مطلب ز ځاني او نمبر ولیکم دلته فار ایگزامپل ما دا سی یو ځاني نمبر ولیکو فدې کې تاسو ښکاري لاندې په نیکسټ باندې چې به ځکه کلیک کما نو هم دغه نمبر ته بلال شي یو SMS نو موږ ته خو د SMS پته نه لګي چې دغه نمبر ته څه SMS لال ځکه چې زموږ سره د SMS فارورډینګ لپاره دا سیستم نشته خو زموږ سره د کال فارورډینګ لپاره سیستم شته نو دغه د موبایل چې کوم هغه ته چې کوم کال راځي نو هغه به بیا زموږ نمبر ته راځي نو چې تاسو ته طریقه ښیم چې تاسو یار څنګه مطلب چې کله تاسو واتس اپ نمبر هغه دلته ولیکئ او میسج خو هغه ته لاړو خو چې کله تاسو دلته ټایم پوره شي او تاسو دا د کال اپشن درکې نو بیا به تاسو په دغه کال باندې کلیک کړئ او بیا به تاسو ته کال راشي او پکې به کوډ لیکلی وي نو زه تاسو ته ښیم تاسو ته ښکاري که تاسو وګورئ نو په دې ځای کې دلته تاسو وګورئ نو په دې ځای کې دلته تاسو له د کال اپشن هم درکلی دی په دې ځای کې به تاسو ته اوس دغه هندسي روانې شي نو چې کله دلته هندسي روانې شي نو تاسو چې کله هندسي پوره شي هغه تقریبا 1 منټ پورې ځي نو بیا تاسو دلته کم کال می اپشن چې درکلی تاسو بیا په کال می باندې کلیک کړئ نو تاسو موبایل ته به همدغه کال چې کم دی دا به تاسو موبایل ته راشي او هغه کم کمپنی والا چې د واتس اپ هغه به تاسو ته وایي چې یاره تاسو د واتس اپ کوډ دا دی
نو په دې طریقه سره تاسو دغه واتس اپ شي هک کولای. وګورئ ملګرو دا خو یو طریقه و چې ما تاسو ته وښوله. زه تاسو ته اوس بله طریقه ښیم چې بله طریقه څه ده. ښه نو وګورئ ملګرو بله طریقه دا ده چې تاسو به خپل د موبایل ستاسو چې کوم واتس اپ دی هغه واتس اپ ته به تاسو لاړ شئ. که تاسو ته ښکاري نو په دې سایټ کې دلته دغه 3 ډاټونه دي. نو په همدغه 3 ډاټونو باندې چې کله تاسو کلیک کوئ نو تاسو له به دې کې اپشن درکوي چې نیو ګروپ، نیو بروډکاسټ، واتس اپ ویب، سټیټ میسج او سیټینګ. تاسو ته ښکاري به دې کې تاسو له 3 اپشن درکوي. تاسو په واتس اپ ویب باندې کلیک کوئ. کوم دا چې کوم دی په دې باندې به کلیک کوئ هم د هغه په موبایل کې. تاسو ته زه ښیم دلته تاسو ته ښکاري اوکې ګویټ. تاسو ته ښکاري په دې کې دا راواوښتو نو تاسو ته ښکاري دا یوه کیمره ده. دلته ما سره فسټ ټایم تیاره ده، زه ته خپل د ساده موبایل سکرین نیسم. تاسو ته ښکاري همداسې به تاسو دغه شان به تاسو به د خپل موبایل کې دغه واتس اپ ویب راواړوئ. بیا به تاسو څه وکئ، تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ چې د هغې نوم دی د تاسو ته ښیم واتس اپ سکین. تاسو به لاړ شئ خپل د موبایل پلی سټور ته او په پلی سټور کې به تاسو دلته یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې د هغې نوم دی واتس اپ سکین. تاسو ته ښیم داسې به تاسو سرچ کړئ. ډېر زیات اپلیکیشن دي په دې کې خو تاسو مطلب په دې کې ښه یو انسټایل کړئ. واتس اپ سکین چې کله تاسو په دې ځای کې سرچ کړئ یعنې د واتس اپ دا سکین کړئ د دې وجې ته وایي واتس اپ سکین. تاسو ته ښکاري واتس اپ سکین کیو آر سکین پرو. دا کیو آر کوډ چې کوم دی دا سکین کوي. کوم دا اپلیکیشن چې کوم دی تاسو ولې په دې کې بره دا پرو لیکلی دی نو دغه اپلیکیشن چې کله تاسو په خپل موبایل کې انسټایل کړئ تاسو ته زه ښیم دا چې کله تاسو دې ته دننه ننوځئ نو تاسو ته ښکاري ایکسپټ. نو په دې کې تاسو ته ښکاري په دې کې دا تاسو ته ښیي. نو په دې کې کیو آر کوډ سکینر او جنریټر. تاسو ته ښکاري په دې کې یو سټیټس سیور دی. نو تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. زه تاسو ته ښیم تاسو په دې منځ په دې باندې کلیک کوئ خو دا اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې انسټایل کوئ. تاسو ته ښکاري په دې ځای کې دا ځای راغی. نو تاسو به بیا څه وکئ، تاسو به د هغه په موبایل کې دغه ویب راواړوئ. د هغه په موبایل کې دغه ویب به پکې راواړوئ. کوم چې دا ځای دی تاسو ته ښکاري کوم دا ځای چې تاسو ته ما څنګه وښود دا به د هغه په موبایل کې راواړوئ. او څنګه چې ما دا ساده موبایل نیولی دی او د دې دا سکرین ما دې ځای ته نیولی دی نو دغه شان به تاسو د خپل موبایل همدا شي چې کوم دی دا به د هغه په موبایل کې همدغه ویب د کیمرې ته ونیسئ نو د هغه ټول واتس اپ چې کوم دی دا به ستاسو موبایل ته راشي. نو په دې طریقه سره تاسو هم واتس اپ شي هیک کولی. خو ملګرو نو یوه خو دغه د کال طریقه شوله، بل تاسو ته ما دا بله طریقه وښوره. په دې دواړو طریقو سره تاسو واتس اپ شي هیک کولی. خو ملګرو دا طریقه تاسو چېرته هم د بد کار دپاره استعمال مه کوئ، یعنې تاسو د چاته څه نقصان ونه رسوئ. دا تاسو صرف د انټرټینمنټ دپاره استعمالوئ یا د خپلو ملګرو سره مطلب د ګپ شپ دپاره تاسو د غلط سره پاره استعمال مه کوئ. خو ملګرو دا و د نن ویډیو یار هم د دغه شان ویډیوګانو دپاره زموږ چینل پښتون ډیول پر ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او که تاسو څه سوال یې په هغې باندې وکړئ موږ ته کمنټس به تاسو له خامخا جواب در کوم او که تاسو ته څه مشکلات وي په هغې به درته ویډیو جوړوم. نو تر بلې ویډیو پورې